با ما در جمع مهمانان همچنان پیوسته جناب دکتر صاحب محمود ساحل معالج امراض گوش و گلو است. در کنارش جناب مولوی صاحب محمد، البته مولوی صاحب هم با خود داریم ان شاء الله. مولوی صاحب شاه محمد عمری، ان شاء الله که با جناب مولوی صاحب صحبت‌های خواهد داشتیم. خیلی خوش آمدین، عیدتان مبارک. شما مبارک. سلامت. عمری صاحب سلام میشه. جمع راولا اختر مبارک شه. تاتونه باتونه مقبول شه. سلامت اوسئ، خدای دې خوشحال کور مودان ډاکټر صاحب تاسو سلیم شئ. بخیر راغلی، تاسو مختر مبارک شي. تاتونه باتونه مقبول شه. بخیر راغلی. بخیر باشین، شما مبارک باشین. بینام کسر توربین شما رو بینده مبارک باشین. بخیر و عزت باشین. مولوی صاحب عید چطور آغاز کردین؟ روز اول چطور گذشت؟ وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظیم. جناب حسیب جانا، تاسو ته او تاسو همکار ملګری ته او محترم ډاکټر صاحب ته او تاسو ټولو همکارانو ته او هم ګران ولس ته سلامونه احترامات وړاندې کوم او د دې مبارکو ورځو ورته مبارکي وایم. بیا خاصتاً د لوی اختر د ورځې ورته مبارکي وایم. پاک پروردګار دې زموږ او ستاسې ژوند، زموږ او ستاسې د هیوادوالو ژوند د لوی اختر د مبارکو ورځو په شان د خیر او برکت او خوشحالۍ نه ډک وګرځي. پاک پروردګار دې زموږ او ستاسې ټول عمر د آرامۍ، د امنیت، د سوکالۍ، د پراختیا، د پرمختګ ژوند وګرځي. نو د اختر ورځ هم د نورو هیوادوالو د معمول په شان په لمانځه باندې پیل کړله، ورپسې قربانۍ باندې او ورپسې دوستانو د اختر مبارکۍ باندې پیل کړله. بس دا د ټولو هیوادوالو په همدغه شکل باندې د اختر مبارکي وي. نو همدار شکل باید انشالله که بخیر گذشته باشه. این روزای اول عید، روز اول عید قربان زیادتر مصروف قربانی و بعض موارد دیگه می باشیم. اصلا عید گشتک فعلا دیگه شروع شده دیگه. همدسته موږ تاسو خو تاسو ورې بيخي لیدل نه چې اختر څنګه اوسېږي، ځکه موږ تاسو په دې سټوډیو کې ډاکټر صاحب محترم تاسو ته بیا هم خرغلاست ما راځي. تاسو راته وایي چې دغه د ډاکټر صاحبانو اختر زموږ د عامو خلکو سره څه فرق لري؟ تاسو اختر څنګه پیل کړ؟ والا قدم اولی سازمان این شکل نماز میخوانیم، بعد از قربانی داریم و مسائل ما هست، ولی سرما سختی که میکنن و کاریولی های ما بسیار سختی میکنن. بعض دکتر صاحبا از روز اولی تا روز دیگر نوکریوالی میباشند در شفاخانه، ولی بازم در بین دکتر حتما 3 دکتر ما قربانی میتن مثل خودتان در داخل و شفاخانه میمانه. ډیره ښه ده. نو الله دې توفیق درکړي درته، ځکه که چیرې تاسو نه اوسئ نو کیدای شي هیوادوال وګړي له ډېرو ستونزو سره مخ شي. یو خو دا چې د اختر په ورځو کې مونږ دغه پرخوري ډېره کوو، د اختر په ورځو کې هغه خپل روغتیا ته هم ډېره پاملرنه نه کوو، بس چې په مخه باندې راځي خورو یې. خدا شکر چې تاسې یاستئ، که تاسې نه وی مرسته کوئ. بخیر باشین. یک موضوع را که میخوایم ما همیشه به بیننده بگوییم که به چیز باشن، همین روز عرفه را همیشه شما چیز میگیریم، روزه میگیریم و برای فردای دیگه شروع میکنیم در گوشت خوردن. یک طرف شکم خالی میباشه مکمل و از طرف دیگه هوا گرم شده به طرف گرمی میره، خود گوشت هم دیر میمانه. قبل از اینکه مثلا گوشت اگر شما بخواید نگهداری بکنید، این رقمه که نمک بزنید، بعدا در فریزر یادم میشه یک جای یک روز درست نگهداری درست داشته باشین. دیگه اگر که نکنید دیگه مجبور هستین بین اون ماستیم و نمو دواست شروع میشه جانتان. معمولا دکتر صاحب اشتباهاتی که در ایام عید انجام میده اجزای ما در قسمت نوشان کردن گوشت، کدام موارد است که اینا در نظر نمیگیرن، مشکلات چالش های ایجاد میشه که باز نزد شما مراجعه بکنن؟ قدم اول خوبی است که خود گوشت صحیح پاک شسته نمیشه. موضوع اول خب اگر مثلا باز پیشتر به مریضی کنگو را ما شما داریم که مریضی کنگو یک موضوع بسیار جدی است، خودش مثل یک کنه وارسته و بعد باز تب تبدیل میشه. سلاخی که قصابی که مثلا حلال میکنه بعد از جای درست ذهب شده که خونه که داخل خود چیز میباشه او از بین باید از بره مکمل خونش تخلیه باید از بله خارج شود
و بعد از او خود گوشت باید درست منظم باشن. وقتی کورش شخصا یک قسم پاراسایت میگیم در خود گوشتا می باشه، سفید سفید است به شکل درازک می باشه، ما پاراسایت میگیم. اینی پاراسایت ها یک ذره خطرساز است. وقتی که شما گوشت به خانه میارین یا به فامیل هر کس میتونین که پخته بکنه، بعد از گوشت هم غدود امرای امی پاراسایت ها از گوشت بکشه. بعد از این آب لمانن نباشه داخلش؟ نه شکل کرم واره می باشه، سفید سفید، ما برش از زبان هم یا نگر بگویم دراز سفید سفید می باشه در بین داخل گوشت. بله. موضوع دیگه ایست که بسیاری از هموطنان ما امی که گوسفند ذبح کردن آجیله که را جگرش یا پخته میکنن، کباب میکنن، یا که مستقیم میره قورمه میکنن که خود بسیاری از گوسفندها یا گاوها جگر از اینا کرمی می باشه، یا که خود جگر مصاب به یک تکلیف به خود حیوان می باشه. وقتی که شما ایره میگیرین امو مریضی از او به شما انتقال میکنه که این یک چالش بسیار کلان است. وقتی که شما میشه پیش از این که گوشت استفاده میکنین شستن درست، در پلیز و نمک درست بزنینش و بعد از او باز به طرف پخته کردن و خوردن نوش جان کردن. خیلی خوب، خیلی نکته خوب را اشاره. قدرمن دوستانو، ډاکټر صاحب ډېر ښې خبرې ته اشاره وکړله، ډېر ښه توصیه وکړله. کله چې موږ تاسو غواړو له غوښو نه استفاده وکړو، په ځانګړې توګه په دغو ورځو کې چې زموږ تاسو ډېر هېوادوال قرباني کوي، موږ تاسو سره به هغه غوښې شریکوي، نو کوشش وکړئ چې دغه غوښه په هغه ډول باندې استفاده کړئ لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلي وینځئ او ښه جوش ورته ورکړئ او په ښه ځای کې یې وساتئ. نو دغه برخې په نظر کې ونیسئ. اسیف جانه، عمري صاحب را سره ناست دی او د دې تر څنګ چې دی مولوي صاحب دی، دی استاد هم دی. زه به یې پوښتنه ورنه وکړم خو چې په غوسه نه شي راته. انشاءالله نمیشه، روز عید است. عمري صاحب شاګردانو ته خو به دې نه ووایي چې د دې اختر ورځ ده، مقصد فکر مو اوسېږي که چا قرباني کړې او ارام نه وړله بیا نمروغ تمه ونه کوي. نه زموږ شاګردان ډېر لرې دي. تاسو ته وچه غوښه راوړي نو وچهيي به یې راوړي نه راوړي؟ نه خواهش نه کوو. راځو دې ته څنګه د اختر پیل کړو او یو خبره دا چې اوسنی اختر له پخوانیو اخترونو سره توپیر پسې کې و. واقعا اوسنی اختر خو د پخوانیو اخترونو سره توپیر په دې کې و چې ماشاءالله ډېر ښه امنیت و، مثلا په هر ځای کې آرامي و. او بل دویمه خبره دا و چې تیرو اخترو کې یو مشکل خو به دا و چې دغه هرو کوڅو کې به دغه پټاقۍ به ډېرې زیاتې د ماشومانو د انفجارولې چې دا خپله هم چې دا یو بېنظمي او بېنزاکتي چې د منځته راوستله. اما تر تروسه پورې خو ما دغه حالت ونه لیده. نو د هرې نګاه نه ماشاءالله سږنی اختر چې دا ډېر خوندور و، ځکه چې د امنیت او د خوشحالۍ او د ارامۍ نه ډک اختر و. ډېره ښه ده. اسیف جان، استاد ویلي وی چې په سږ اختر کې پټاکۍ نه ولې، نو زه نه پوهېږم چې په سږ اختر کې د استاد عمر زیات شوی، غوږونه درانه شوي که څنګه؟ موږ خو نه خوب نشو کولی، موږ ناراض استاد که داخل شهر کابل زندگی میکنه یا خارج از شهر، به خاطر داخل شهر بیاد صدای پتاقی بود. شبم وقتی یک جای ما رفتم دیدم که امو به خاطر آتش بازی و چیزایی را که استفاده میکردن پتاقی را و داخل در زمین هم استفاده میشد. بعضی پتاقی ها اجزای ما بعضی وقت استفاده میکردن، هموطنای ما دیگه نمیفهمم. ولا یو څه دلته ډاکټر صاحب هم ناست دی، اکثریت کورونه دي په هغو کې ناروغان اوسي. زه په خپله په کور کې ناروغ لرم او عصبي ناروغ لرم او بیا د کور په شاوخوا کې دغه مسلمانان دا پټاقۍ کشکې یوه وي، دوه وي، درې وي، 10 وي، 50 وي چې بس دا ماښام شي او هرې خوا نه به ټک او د کور په څنګ کې هغه ناروغ داسې شي چې بیخي لاره ورنه ورکه شي، حتی په خوب کې ویرېږي. دغه زه فکر کوم دا به ښه کار نه اوسي، دا چې د اسلامي امارت له خوا نه بندیز ورباندې لګول شوی، مګر بیا هم زموږ هېوادوال دغه برخه هېڅ په نظر کې نه نیسي. فکر ما عید قبلی هم ما همینجا به برنامه شما بودم، یک مریض داشتیم خدا مغفرتشون کنه فوت کرد در شفاخانه بود. امی پتاقی کسایی که تکلیف قلبی دارن، مشکلات عصبی دارن، برای اینا بسیار خطرساز است. شما وقتی که نزدیک یک شفاخانه میشین سعی کنین آرند موتر ممنوع است، بلند حرف زدن ممنوع است، شعا ممنوع است. تا پلیزی اگر مثلا خدا نخواسته کدام موضوع دیگه که باعث از این شود که به داخل شفاخانه به مریض اذیت برسانه،
چون داخل شفاخانه دکتر در این پروسیجر عملیات است یک دفعه دم در بیخ گوش از یک انفجار دیگه آوازش میرسه. خب فی الحال شفاخانه خب در جایی هست در داخل شهر هستند. این پتاقی که نمامدم دین روز متوجه شدم یک قسم کلان است داخل رو در میتن برس خودتو میگیرن و فیر کردن میرن که فیکس تا منزل 3 و 4 میرسه. خصوصا در قسمت مکریانا بسیار همی قضایه شده و کسایی که سنینشان کهنسال است صدمه جزی که به گوششان وارد میکنه به فکر از اینا به ذهن از اینا اونمو خاطرات 20 سال 30 سال پیش دوباره تازه میکنه که چندین بار امو ترومایی که شما قبلا در افغانستان داشتیم تجربه کرده بودیم به مو خانه جنگی ها یک بر میخوره که مریض پس به مو تروما میره. مثلا 20 سال پیش در یک انفجار برابر شده، در یک موضوع برابر شده، در یک بوی بارود برابر شده، وقتی که پتاقی زده میشه دوباره پس مریض به مو حالت میره. با ما چی حتی به خود کسایی که به خود اگر فکر نمیکنن برای مادر خود برای پدر خود امیر فکر کنن در خانه خودشان مریض است کسی که پتاقی میزنه امیر فکر کنن اگر کسی دیگه بیه به مو شکل پیش خانه شما پتاقی بزنه شما چی عکس العمل نشان میدین. و از طرف امارات ما دفعه پیشم خواهش کرده بودم که امیر یک نقطه گوشه کابل برایش اختصاص بدن که هر کسی پتاقی میزنه بره در ساحه در یک منطقه در نموجه خود دل خدا یخ یک قسمی خوب میشه در اوج اگه یک قسم یک نقطه انتخاب شود اگه در سرلشکر بگویم سرگروه بگویم دیگه روشن صاحبام است پتاقی پیشش میباشه. بعضی ها عادت داره روشن صاحب خوش داره پتاقی استفاده بکنه هر قدر دولت بگویه اگر خانواده بگویه بازم استفاده میکنم ولی بهترین شکلش شمیال دکتر صاحب گفت که یک جای یک پارک اختصاص بتن برای نموجه پتاقی بزنن داخل کوچه باور کو که در داخل کوچه داخل خانه حتی مندازه بعضی ها داخل خانه مردم مندازه. بله خب بسیار یک دیخی همی ساعت 8 شب که میشه شروع میشه پتاقی ها تا ساعت 11 12 به شب حتی بعد وقت شب خب بیخی باز آواز بلند میتن. خدا یار جان بعضی ها که اگر محفل هم داشته باشن این فکر نمیکنه که کسی دیگه خواه هستن تا اوجا نیم شب که میان نیم شب استفاده میکنه 11 12 بجه شب هرچند که از طرف نیروهای امنیتی هم ممنوع شده یک وقت معین نشته شده یک وقت معین برشان گذاشته شده سر از او هم بعضی ها تخطی میکنه. امیدوار هستم به این نقطه هم فکر بکنن صحت مردم ارزشمند هستند از خوشی ما کرده و صحتمندی مردم را جان یک نفر دیگه هم در نظر داشته باشین. بالکل نو بیا هم رازو عمری صاحب لخوا ته عمری صاحب غلی دی نه پیګو چې څنګه ډیر دسي د په تیر خبرونه کې موږ سره ملما شوی دی خو ډیر دسي خوشاله اوسېږي او نن چې اختر دی په اختر کې غلی دی چې کور کې تاسو سره جنګ کړی دی په لاره کې چې راغلی دی پازاب شوی دی که څنګه عمری صاحب کور کې خو نه چلی خیلی خوشحال دارم نه به خاطر ایدی گرفتن شاید آرام بوده باشه که ایدی خودت خوب حساب بتونه اشتباه نشه پیسر از یاد بده که نورم غلی کی عمری صاحب پته لدی چې استاد یستی په ټولنیز ژوند کې نور هم په کور کې له کور نه بیرون څه کاروبار چې شته نو اوس فی الحال خو زمونږ تدریس ده او نور داسې غیر د تدریس نه چې دا بل څه شی نشته ده کومه برخه تدریسوي کوم مضامین مونږ خو د شریعت بخش کې یو اسلامي ثقافت څنګه کې استاد یم نو څنګه دي د دغه برخې محصلین او شاګردان څنګه دي د درس سره د دوی علاقه او د دوی مؤاخذه څنګه ده له درس نه په اوس وخت کې زه چې راته وایي چې زه خو داسې استادي کوم چې بیخي په مخ ورته بشکاري کوم نه ماشاءالله ښه دي زه تقریبا 3 کاله د ډاکټر صاحب دی په ځای کې کابل طبي پوهنتون کې چې د استاد وم هلته مې تدریس کاوه تدریس مې کاوه نو ماشاءالله ډاکټر صاحبان چې څوک وو چې زمونږ شاګردان وو ډېر په دلچسپۍ سره چې د واقعیت خبره علاقمندۍ سره چې د داسې درسونه زده کول د دوی کې یوه څانګه طبي معالجوي ده یوه ستوماتولوژي ده یوه صحت عامه ده یوه بیا طب انجینري و اخره کې منځته راغلې وه پسې داسې تکنالوژي و پنځه شپږ تر نرسنګه پورې شپږ څانګې وي خو د ټولو شاګردان ماشاءالله چې د ډېر دلچسپه درسونه ویلي
او اوس داسې یو بل ځای ته بل پوهنتون ته تللی یم نو هلته هغه هم ښه د دلچسپۍ باندې درس ته علاقمند دي. ما چې ویل چې مولوي صاحب غلی ناست وي چې دریاب په خپل لویوالي سره سره خاموش اوسېږي مګر ماشاءالله دا خو دغې کار راووته حتی د طب په برخه کې د تدریس کړی دی او کار یې کړی دی نو دا افتخار دی آصف جانه. خیلی خوب، افتخار ما هستند، تمامی اساتید افتخار ما هستند و نیاز که جامعه را روشن‌تر نگه داشته و افتخار ما هستند. از مولوی صاحب من یک چیز میپرسیدم در رابطه با فرهنگایی که اسلام اجازه میده در ایام عید شاید کمرنگ شده باشه مثل عید گشته که ما که فعلا است نسبت به سابق اینا چون تجربه بالاتر داره نسبت به ما و شما در ایام عید. کدام فرهنگ‌ها زیادتر پرآوج بود در گذشته که فعلا کمرنگ شده؟ همین مهاجرت ما را یک قسم دیگه مسیر برد. ما مهاجر شدیم، فرهنگایی که در اوجا بوده اون فرهنگ افغانی ما که اسلام اجازه میداد او را فراموش کردیم، کمرنگ شده. کدام فرهنگ‌ها است؟ یعنی سابق خو زمونږ او ستاسې په جامعه کې دا دود وکنه چې خلک په کلي کې سره نږدې اوسېدله نو طبیعتا هلته به چون ډېره نږدې علاقه به یې ورسره که نه نو حتما به داسې مېلمستیاوې وې سره مېلمستیاوې به مثلا یوه غرمه به یو کور کره مېلمستیا وه بل غرمه به بل کور کره مېلمستیا وه بیګایي به بل کور کره مېلمستیا وه د ډوډۍ او د خوراک مېلمستیا به وه او دا به بیا بالاخره حتی داسې به مروج و چې مثلا په یوه غرمه کې به مثلا د ده کره به هم ډوډۍ وخوړه بیا به دا ټول لاړو تاسو کره بیا ډاکټر صاحب کره پسې همداسې په ترتیب باندې به ټولو کره ورتلل. تاسو کره هم راتلئ که نه؟ ولې نه ولې نه راتلل تاسو زمونږ بیا په قرار خلاصېږو داسې نه شي چې لمونږ نه یې وکړئ او خپله د ځان لګوي چې هغه خو خلاص شو. اصلا داسې وه چې دغه اوس خو چې دا بیا رښتیا خبره چې دغه فرهنګونه چې د هغه رسم و رواج چې دا اوس خو خارج بند سو بیا وخت تغییر وکاوه نو اوس نو ټول ځای کې همدغه چای وي لکه دا زموږ او ستاسې مخې ته چې ایښی ده او دغه اوس هر څه برېښنایي شوي دي. استاد نفیدم که بعض از چیز ما شهریان ما سابق شوروا جور میکردن باز هر کس در خانه که میره فقط به جای پسته و خسته و اینا شوروا می آوردن گوشت می آوردن. من نمیفهم که کدام از هموطنان ما این شکل یک رسم و رواج داشتن. در روزهای قربانی که برید در خانه گوشت و شوروا و یعنی همین چیزی که شما گفتین دکتر محترم عیناً به می شکل در قریجات هم بوده. ما در اون زمان که از در قریجات زندگی میکردیم در قریه زندگی میکردیم نو لذا در قریه هم که از عمیق قسم رسم و رواج بود که شروع پخته میکردن. یک موضوع دیگه هم که استاد بسیار تشکری بکنم این است که ما در طب 14 سمستر ثقافت اسلامی میخواندیم و در هر سمستر ما در قسمت مثلا بسیاری کسا زیبایی چهره میکنه استاد چون استاد ما بهترتر میفهمند در خلقت خداوندی دست زدن بسیار کار خوب نیست بینی خدا مقبول میکنن یا لب مقبول میکنن یا مثلا بعضی کارهای دیگه که در وجود انسان میکنن چون تا وقتی که چیزی که ضرورت میباشه به یک انسان مشکل ساز شده برای دو ما میتونیم دست بزنیم ولی وقتی میبینیم بعضی اوقات استاد ما ایران میمانیم بسیاری شفاخانه زیبایی جور شده کاسمتیک سرجری آمده که نمیفهم که بسیار یک چالش کلان است برای هموطنان ما ولی برای خود دکتران بعض اوقات باز به طرف بسیار سوی چیز میره انحراف میره که لب بلند میکنن باز ابرو را بلند میکنن باز خلاص میشه باز کمک کار جور میکنن یا مثلا بسیاری هموطنان دیگه مورد در بسیار مسائل که اصلا ضرورت نیست را دست میزنند همون چیزی که خداوند خلق کرده یک انسان به اون شکل باشه بسیار بهترتر خودتر خداوند به بهترین شکلش انسان را آفریده زیبا و خلق کرده. استاد موارد اشاره کردن و از فرهنگ هم یادآوری کردن خیلی خوب لذت میبردیم سابقا ولی فعلا آمه است اجزای ما کم کم دوباره بس همون مسیر را انتخاب کردن. من متفلیتم یادم میاد که به خانه های همسایه میرفتم یا مخیش قومی که بودک همون نزدیکای ما میرفتیم پله میگرفتیم یا تخم جوشانده و بعضی موارد تا چند وقت پیش آن بود بسیار کم رنگ شده این موارد. این موارد اگر تقویه شود چقدر خوب است و چقدر میتونه که باعث اونمو محبت بیشتر شود و باعث
تجلیل بهتر از عید شود؟ واقعا دین مقدس اسلام خو سری الفت محبت و روابط اجتماعی کی است زیاد تاکید کرده هستند. بر همین لحاظ پیغمبر صلی الله علیه وسلم می فرماید که تهادو تحابو، تهادو شما هدیه یعنی بخشش بتین، تحابو تا که در بینتان کی است محبت کی است زیاد شوده. و طبیعتا خو باز سری اطفال که تحفه داده شود، عیدی داده شود، او از امو وقت کی است یعنی محبتش کی است با بزرگا کی است زیاد می شود، با کلانها کی است زیاد می شود. نو لیزا دین مقدس اسلام کی است یعنی یک دین اجتماعی هستند. اسلام را انسان را کی است با اجتماع کی است دعوت نموده است. خود کلمه انسان کی است از انس گرفته شده. انس کی است محبت را میگوید و الفت را میگوید، صمیمیت را میگوید. نو طبیعتا انسان اجتماعی است، به اموراتی که روابط اجتماعی کی است زیاد می شود به او اسلام تاکید کرده هستند. و این رسم و رواج هایی که ما و شما در وطن خود داریم ماشاءالله بسیار خوب رسم و رواج هایی است که مطابق دین مقدس اسلام هستند، مطابق ارزش های دین مقدس اسلام هستند. بسیار خوب، خیلی سپاسگزار هستم. از دکتر صاحب یک سوال کنیم در رابطه با قربانی باشه، گوشت قربانی بیشتر گفت که کم استفاده بکنین، طریقش یاد داد که دکتر صاحب دمی گوشت قربانی وقتی که ذبح همیشه گوسفند گوشت خوش داره، جگر خوش داره یا موارد دیگه کدامش؟ ولی من مایچهش خوش دارم. ولی چه ولی خوخیگی؟ چرا مایچه خوش داره؟ این قورمه شوه، این در پلاو جور شوه، این کباب شوه، این رو مردم بسیار خصوصا مردم سمت شمال گوشت خود بین حیات خوش دارن، حتی گنجشکا ما نمیمانیم کوفته میکنیم. پرنده دعوا در زمین دیگه مواشی انسان روز نداره دیگه. معمولا ما قربانی را که میکنیم اولین کار ما، چون از ما خودم شخصا بیشتر وقتم خارج از وطن کم تیر شدم، بازم کباب شنواری را بسیار خوش دارم. و فقط از گوسفند همی که گوسفند حلال میکنم مثل خدا که میگیرم آجل یک سیخ میزنمش کبابش میکنم، نه منو بیشک با خدا. خوب است با خدا. با خودت روشن سه من از خودتان سوال میکنم، کجای گوسفند خوشت میاد وقتی قربانی میشه؟ تو خود میفهمی که من گوشت گوسفند زیاد نمیخورم و از گاو چطور خواهی؟ گاو از گوسفند نمگر باشه، مثل که دکتر صاحب گفت لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل که چېرته دغه سرخي غوښه وشي یو کباب شي دا خوند کوي، هغې سره مشکل بیا نه لري، هغې سره ستونزه نه که د پسې وي او که د غوا او که د هر څه وشي، خو کباب چې وي بیا خوند کوي. نو مخکې ډاکټر صاحب ویلي وایي چې سم چې دا زموږ برخه بېله شي هغه سیخ کې ورکوو نه پرېږدو چې جګه کړو. وایي یو چا دغه شوله پخ کړې وه که نه چې ډېره سره وله، دا شوله چې څومره ګرمه وخوړل شي خوند کوي، همداسې لکه مولوي صاحب نو خوند کوي. هغه وایي څو نفر ناست ول داسې یو پکې ماشوم و، دا شوله چې خوړل لاسونه یې سوځېدل ډېره او د نورو ډېر تېزه خوړله. وایي د ماشوم پوښتنه وکړله چې که دغه اوس خو شوله ورته وایي چې دا یخه شي دې ته څه ویل کېږي؟ وایي هغه نور ورته وویل چې دا موږ یخېدو ته نه پرېږدو. نو ډاکټر صاحب ویل چې موږ نه پرېږدو غوښه هغه جګه کړي بس هغه ته خورې. یعنی مستقیم کباب باید شوه گفتن دیگه جای نره. داسې وقتی چې ډاکټر صاحب ما ته هم وغواړي دو وقتانه دکتر صاحب رفیقا رو یادش نمیه رفیقا؟ اصلا یاد من نمیاد. در وقت فورا که جانو مقابل خیلی نمیکنم. یک فکایی هم برسونی یکی از دوستایم بود شروع آورده بودیم جمعه که تیر شد. مثلا که طرف وزی که بسیار ماشاءالله پرخوره بود. باز من نان خوش که طرف خودش ترک هم بین کاسه شروع گوشتان طرف من دادیم. افتون باشه گوشت چیز تر کردم من نان خوش که گوشتا خودش طرف من و ما دوست داریم که ما رفیقا مقصد باشه. میفهم شما هم شوخی میکنین ولی امی دسترخوان ایدی با متجمعش قشنگ است که ایزای ما در کنار هم بیه و اما حکمتی که در عید نهفته است، در ایام عید نهفته است، اما عید مبارکیش نمازش که است که یک جای جمع میشیم عید مبارکی میکنیم، تمامش به خاطر اتحاد و وحدت ما شماست. خداوند اتحاد و وحدت ما شما را زیادتر دائم قائم داشته باشه از تمام امت اسلامی را. و خیلی خرسند شدم مولوی صاحب اگر کدام گفتنی دارین کدام پیام دارین به ایزای ما به هموطنای ما. بس بیا هم ټولو تاسو ته ټولو وطندارانو ته
هیوادوالو ته د لوی اختر مبارکي وایم. پاک پروردګار چې د خوشحالۍ ژوند ورته نصیب وګرځوي، د ارامۍ او د امنیت. پاک پروردګار دې زموږ او ستاسې دغه اسلامي امارت تر ورځې قیامته پورې دایم او قایم ولري. مسلمانان دې پاک پروردګار د کفارو د ظلم، د هغو د وحشت، د هغو د سونه په امان کې وساتي، او خاصتا د فلسطین مسلمانان، د غزي مسلمانانو ته د پاک پروردګار فتح و نصیب کړي. هغوی ته دې پاک پروردګار موږ او ستاسې غوندې دغسې خوشحاله استقلال ور نصیب وګرځي. پاک پروردګار د عزت ژوند، د کامیابۍ ژوند ورته په نصیب وګرځي. امین. بخیر و عزت. او د ډاکټر صاحب محترم نه د پیغام ورو چې دا هغه هیوادوال چې په اختر کې له ځان سره ښه نه کوي، یعنی احتیاط نه کوي او هر څه چې په مخه ورشي خوري یې، هغوی لپاره او د نورو هیوادوالو لپاره کوم پیغام اوسیږي؟ پیغام برای هموطنان ما این است که شما تبتان، ایصالاتتان در پولیز و درد بطنی یا در قسمت شکم براتون درد پیدا میشه، اینا را جدی باید از بگیرین، فوراً به دکتر مراجعه بکنین، چون به بار اول که اگر مراجعه کنین بسیار به یک تداوی سطحی خوب میشین. اگر که ایره بانین بیشترتر شوه باز براتون مشکل ساز میشه، مجبور هستین باز ما 3 روز بسترتان بکنیم. در گفتش میگفت که اگر به شما درد پیدا میشه، شکم دردی برات پیدا میشه، ما گفتم حالی که در روزای عید جدی نگیره. تو با تو گفت میگه که جدی بگیره. جدی بگیرین، بله بسیار جدی باید از گرفته شود. سپاسگزار هستم دکتر صاحب، انشالله عید قشنگ داشته باشین. سپاسگزار تمامی چپن سفیدای خود هستم، از اساتید بزرگوار هستم که به خاطر آینده روشن افغان ها کار میکنن، در خدمت وطن مردم میباشن. تشکر از حضورتان، عید خوش داشته باشید. خیر باشید. دکتر صاحب، مولی صاحب بخیر علی، خوشحال باشید. خیر باشید.